د کونړ په مزار دره ودیرو کلي کې د زلزله ځپلو هیوادوالو سره مرستې وشوې. د سعودي عربستان اړوند د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د کونړ په نورګل ولسوالۍ ودیرو کلي کې هغو 1500 کورنیو سره چې زلزلو یې کورونه ویجاړ کړي وو د غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې هر یوې زیانمن شوې کورنۍ ته 19 قلمه غیر خوراکي توکي ورکړل شول چې په هر یو بسته کې 15 کمپلې، یوه ستره خیمه او له دې ورهاخوا د اشپزخانې مکمل لوازم شامل وو. دغه مرستې په هیواد کې د النور خیریه موسسې له اړخه اداره او تر قوي سروې وروسته په زلزله کې پر زیانمن شویو کورنیو وویشل شول. د ودیرو کلي ځینو زیانمن شویو هیوادوالو د سعودي عربستان له شویو مرستو مننې ترڅنګ د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. سعودي عربستان موږ سره مرستې وکړې، ډېره مننه ترې کوو او ډېرو ملکونو موږ سره نور هم کړي دي، خو داسې د ژمي سخت حالات دي نو دا مرستې خو موږ دپاره ډېرې دي خو بیا هم بسنه نه کوي. د سعودي عرب اړوند د ملک سلمان د خیریه موسسې له خوا نه موږ ډېره مننه کوو. د دې نه موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی موږ ته راتګ کړی دی او موږ ته هغه مرسته چې سعودي عرب کړله هغه موږ ته په بشپړه توګه باندې راورسوله او نن د هغې توضیح د خلکو د په خپلو لاسونو باندې سپاري. د دې موږ دوی ته ښه راغلاست وایو. د سعودي عربستان نه مننه کوم چې موږ سره دا مرسته کړې ده او موږ ته خوشحاله یو، الله دې اجر ورکړي. همداراز د دغو مرستو د ویش پر مهال د نورګل ولسوالۍ ولسوال او د زلزله ځپلو چارو د تنظیم مشر هم په خپلو خبرو کې د یادو مرستو پر شفافیت خبرې وکړې او نوموړي وویل چې تاسې د یو ولسوال په صفت باندې دلته ګرځېدلي یاست، دا ځای مو لیدلی دی، د دې هیوادوالو حال مو لیدلی دی. دغه مرستې چې اوس ورته 19 قلمه شوي د سعودي عربستان ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري څومره به د دې په روزمره چارو کې مرسته وکړی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو موږ د مننه کوو د تاسې نه هم او د دې د مرسته کوونکو د هیوادونو ټول مؤسساتو نه. نو زه خو الحمدلله مطمئنه یم چې د زلزله ځپلو ولسونو ډېر اړتیاوې به دې سره به پوره شي او انشاءالله العزیز تر اوسه ډېرې مرستې شوي دي او نو اولیه ضرورتونه تقریبا د ولسونو پوره کیږي دې سره. مولوي صاحب څومره ولسونو ته او هغو هیوادوالو ته یا هغه نهادونو ته چې دمګړې خیریه کارونه دلته کوي اطمینان ورکولی شي چې دلته په شفاف ډول باندې اړمنو کورنیو ته دغه مرستې رسیږي؟ د النور خیریه موسسې مشر مولوي حمیدالله محمدي د یادو مرستو توضیح پر مهال د سعودي عربستان اړوند د ملک سلمان خیریه موسسې له خواخوږۍ مننه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې نه یوازې ملک سلمان خیریه موسسې په کونړ کې زیانمن شویو هیوادوالو سره مرسته وکړه بلکې له دې وړاندې هم د ننګرهار، لغمان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې همدې ته ورته مرستې کړي دي. موږ دا کلي ته دا دویم ځل چې موږ دلته راغلي وو. اول ځل چې راغلي وو 2.5 فامیل لپاره توزیع کړی وو او نن 3.5 فامیل لپاره موږ توزیع کړی دی او بیا نور ولایتونو کې کړی دی. موږ ننګرهار کې کړی دی 3.5 فامیل لپاره، درینور کې بیا لغمان کې وکړو 2.5 فامیل لپاره، بیا سمنګان کې 2.5 فامیل لپاره وکړو، بیا بلخ کې 2.5 فامیل لپاره وکړو او سبا موږ بل توزیع لرو څوکۍ کې 300 فامیل لپاره هلته هم توزیع لرو انشاءالله. دی وایي چې له دې وروسته هم پلان لرو چې د کونړ اړوند څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کلي کې له زلزله ځپلو هیوادوالو سره د سعودي عربستان مرستې شریکې کړو. کونړ ولایت کې د ودیر کلي کې هغه کلي چې د مکمل د زلزلې کې مکمل کلي تللی وو، اوس موږ توزیع کړی دی 3.5 فامیل لپاره دلته توزیع وشو. هر فامیل لپاره پیکیج کې یو خیمه دي، 15 کمپلې دي او یو پیک دی، هغې کې اشپزخانه مکمل سیټونه دي او دا توزیعات د سعودي د عربستان دولت له طرف نه شوی دي. هغې مؤسسې د مرکز ملک سلمان بنسټ له خوا نه شوی دي. موږ هغې نه مننه کوو چې دلته د کونړ زلزله ځپلې لپاره دومره مرسته دلته رسولې دي.